یو درې قسمه کسان دي چې د هغې مونځ الله پاک چرته هم نه قبلوي، اگر که دی دا مونځ په شروطو برابر ولې نه دی کړی، اگر که د دی دا مونځ په خشوع وضو سره ولې نه دی، خو بیا هم د دی مونځ الله پاک نه قبلوي. دغه درې کسان کوم دي؟ دا په یو حدیث کې راغلي عن عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ثلاثه لا يقبل الله لهم صلاة، درې کسان دي چې الله پاک مونځ نه قبلوي. یو په هغه کسانو کې رجل اما قوما وهم له کارهون، یو هغه سړی دی چې قوم امام جوړ شي خو دا قوم دا بد ګڼي، قوم له امامتي ورکي خو د قوم د دنه نفرت دی، د لره بد ګڼي چې دا زموږ امام جوړ شي، نو د دې سړي مونځ الله پاک نه قبلوي. ځکه دا بد کرداره دی، بد مزاجه دی، بد خویه دی، بد اخلاقه دی. نو که چېرته دا په یو مانځه کې یا په ډېرو مونځونو کې خلکو له امامتي ورکي او خل د دنه نفرت لري، کرکه لري، نو د ده دا مونځ الله پاک نه قبلوي. په کار دا ده چې په مانځه کې د امام جوړېدلو نه مخکې موږ او تاسو د اخلاقو امامان جوړ شو، اخلاق برابر کو، خپل کردار برابر کو، خپله ناسته پاسته برابر کو، د دې لپاره چې د خلکو کرکه او نفرت زموږ نه ختم شي. دویم په هغه کسانو کې چې د هغې مونځ نه قبلیږي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ومرأة باتت وزوجها علیها ساخط، دویم د هغې زنانه مونځ نه قبلیږي چې هغه شپه تېره کړي په داسې حالت کې چې خاوند د هغې نه مرور دی، خاوند ترې خفه دی، بد کردار او بد خویه زنانه ده، نافرمانه زنانه ده، د خاوند خبره نه مني او خاوند ترې مرور وده شو، نو د دغې زنانه او خاوند ترې مرور دی، نو د دغې زنانه الله پاک مونځ نه قبلوي. بل حدیث کې داسې راځي چې یوه ولیشم د دې مونځ د دې د سر نه بره نه ځي. په بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خو چېرته دا سجیده د الله نه سوا بل چاته جایز وي، سجیده د الله حق دی، خو دا سجیده که چېرته د الله نه سوا بل چاته جایز وي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، ما به ښځو ته حکم کړی وی چې تاسو خپل خاوندانو ته سجدې ولګوئ، دومره د هغې حق دی. د دې وجې نه پکار دا ده هغې زنانو له چې د هغې خاوندان د هغې نه ناراضه دي، د هغې نه خفه دي، پکار دا ده چې خپل خاوندان راضي کړي، او که راضي نه کړي د دوی مونځونه الله پاک نه قبلوي. دا حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم. دریم په هغه کسانو کې چې الله پاک یې مونځ نه قبلوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي واخواني متصارمان، دوه رونه دي، نسبي رونه دي یا دیني اسلامي رونه دي، خو د یو بل سره یې بایکاټ دی، د یو بل سره یې ورانه ده، د یو بل سره یې دشمني ده، د یو بل سره خبرې اترې نه کوي، د دې دوه کسانو مونځ الله پاک نه قبلوي. موږ او تاسو په دې معاشره کې سوچ وکړو څومره خلکو د یو بل سره بایکاټ دی، د یو بل سره یې ورانه ده، رور د رور سره وران دی، تره د وراره سره وران دی، ماما د خوري سره وران دی، پلار د زوی سره وران دی، د یو بل سره یې بایکاټ دی. او حال دا دی چې د دې حدیث نه دی خبر چې د دې الله پاک مونځ نه قبلوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یحل لمسلم ان یحجر اخاه فوق ثلاث، د یو مسلمان دپاره دا جایز نه دي چې د درې ورځو نه بره د یو مسلمان سره ورانه کړي، د یو بل سره دشمني او بغض وساتي، د یو بل سره بایکاټ وکړي، دا د هیڅ یو مسلمان دپاره دا جایز نه دي. او دا داسې چې یو بل سره مخامخ شي نو یو طرف ته مخ واړئ، فیعرض هذا ویعرض هذا، دا داسې مخ واړئ، دا یو داسې مخ واړئ د یو بل نه، او دا بل داسې مخ واړئ. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وخیرهم الذي یبدأ بالسلام، په دې دواړو کسانو کې غوره سړی هغه دی چې اول سلام یې وکړو، وی ویل چې مثلا دا مې ورور مسلمان دی، اگر که زما سره یې ورانه ده خو راشه زه پرې سلام کړم، دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سړی په ټولو کې غوره دی. نو دا درې قسمه کسان دي چې د دې مونځ الله پاک نه قبلوي. یو هغه سړی چې د خلکو امام جوړ شي په یو مانځه کې یا په ډېرو مونځونو کې، خو خلک د لره بد ګڼي، خلک د ده نه کرکه او نفرت لري، بدخویه دی، بد مزاجه دی. دویم هغه زنانه چې هغه شپه تېره کړي په داسې حالت کې چې خاوند یې خفه. او دریم هغه دوه کسان چې نسبي رونه دي یا دیني رونه دي، او هغې د یو بل سره بایکاټ دی، د یو بل سره یې ورانه ده، د درې قسمه کسانو مونځ الله پاک نه قبلوي.